Those students are mine. هغه شاګردان یا زده کوونکي زما دي. کابل is خانخالی کابل is ours. کابل is ours. کابل زموږ دی. This is my car. دلته my څه شی دی؟ my دلته possessive adjective دی او car څه شی دی؟ دا noun دی. نو همیشه possessive adjective په استفاده کې له noun څخه مخکې رسي. Hello everyone, I hope you all are doing well. سلامونه قدرمنو دوستانو په دې اله چې تاسو ټول به روغ او جوړ وئ. Welcome to our new video. In this video we are going to talk about possessive pronouns. د موږ نوی درس ته ښه راغلاست. په دې درس کې غواړو د possessive pronoun یا ملکي ضمایرو په هکله باندې تاسو سره خبرې وکړو. دا چې په انګلیسي ژبه کې ملکي ضمیرونه څه شی دي، څه وخت کولی شو له ملکي ضمیرونو څخه استفاده وکړو، همدارنګه د ملکي ضمیرونو او ملکي صفتونو ترمنځ فرق په څه کې دی، څنګه کولی شو ملکي ضمیرونه په مثبت او منفي او سوالیه جملو کې استفاده کړو. نو ویډیو تر وروستیو پورې وګورئ او له موږ سره پاتې شئ. قدرمنو دوستانو دلته تاسو ګورئ subject pronouns, possessive adjective او possessive pronouns. دغه دوه لومړی کټګورۍ مو په مخکې درسي ویډیوګانو کې تدریس کړي. نو که مو یې په هکله معلومات نه لرئ مهرباني وکړئ زموږ مخکینی درسي ویډیوګانې وګورئ. انشاءالله د subject pronoun یا فاعلي ضمیرونو او همدارنګه د ملکي صفتونو په هکله به کامل معلومات ترلاسه کړئ. موږ په ټوله کې اووه subject pronoun یا فاعلي ضمایر درلودل چې هغه I, he, she, it, we, you او they وو. همدارنګه دغه هر یو subject pronoun ته مو بیرته possessive adjective یا ملکي صفتونه درلودل چې د I لپاره my, he لپاره his, her, its, our, your او their وو. اوس همدارنګه راځو د دغه هر subject pronoun لپاره موږ possessive pronoun هم لرو، یعنی ملکي ضمیر هم ورته لرو چې د I لپاره mine دی، د he لپاره his دی، د she لپاره hers, its, ours, yours او theirs دی. نو قدرمن دوستانو دلته د possessive adjective او د possessive pronoun ترمنځ ډیر کم تفاوت شتون لري چې هغه هم په یوزیج کې د یعنی د دوی په استفاده کې تفاوت دی. نور دواړه چې د آنرشیپ یا ملکیت ښیي د یو شي. اوس راځو قدرمن دوستانو د possessive pronoun یا ملکي ضمیرونو تعریف ته. Possessive pronoun show the ownership of something. Possessive pronoun یا ملکي ضمیرونه د یو شي آنرشیپ یا ملکیت ښیي. د مثال په ډول This marker is mine. دغه مارکر زما دی. is mine یعنی دا په ما پورې تړاو لري یا دا زما دی. That car is yours. هغه موټر ستاسو دی. Those students are mine. هغه شاګردان یا زده کوونکي زما دي. دغه په ټوله کې د یو شي ملکیت یا آنرشیپ ښیي. راځو دلته د possessive pronoun او possessive adjective ترمنځ تفاوت ته، د دغه دواړو ترمنځ تفاوت ته. دوی دواړه چې دي یوازې په یوزیج یا استفاده کې یو له بل سره فرق لري. نور دواړه هماغه یو آنرشیپ یا ملکیت ښیي د یو څه. Possessive adjective چې دی always come before noun. Possessive adjective همیشه له noun یا نامه څخه مخکې راځي. دلته تاسو ګورئ possessive adjective plus noun دی همیشه. د مثال په ډول This is my car. دلته my څه شی دی؟ my دلته possessive adjective دی او car څه شی دی؟ دا noun دی. نو همیشه possessive adjective په استفاده کې له noun څخه مخکې رسي. د مثال په ډول This is my marker. my marker. my دلته possessive adjective او marker noun یا نوم دی. یا these are my students. دغه زما شاګردان دي. my students. my دلته ownership شو یا possessive adjective او students نوم دی. نو قدرمنو دوستان په دې لږ تاسو په دې باندې پوه شوي وئ همیشه possessive adjective له نامه څخه یا له noun څخه مخکې راځي او possessive pronoun چې دی قدرمنو دوستانو دا همیشه د نامه څخه وروسته راځي. دوستانو راځو د possessive pronoun یا ملکي ضمیرونو مثالونو ته. دې مثالونو کې تاسو ګورئ This book is mine.
دغه کتاب زما دی. This book is mine. mine دلته څه شی ښیي؟ ملکیت ښیي او دا خپله څه شی دی؟ ملکي ضمیر دی. د چا لپاره استفاده کیږي؟ د آی لپاره یا د مای لپاره استفاده کیږي. همدارنګه this pen is hers not yours. this pen is hers not yours. دغه قلم د دې دی ستانه دی. hers د شي لپاره استفاده کیږي او همدارنګه not yours ستاسو نه ده. yours د چا لپاره استفاده کیږي؟ د یو لپاره. په بل مثال کې موږ ګورو Afghanistan is ours not theirs. افغانستان زمونږ دی د دوی نه دی. بل مثال ګورئ these are mine students. these are mine students. دغه زما شاګردان دي. دلته چون جمع ده to be or استفاده شوی او نامه هم اس اخسته یعنی جمع نوم ښیي. دوستانو راځو سوالیه مثالونو ته. Is this yours book؟ آیا دغه ستا کتاب دی؟ Is this yours book؟ آیا دغه ستاسو کتاب دی؟ همدارنګه د yours په ځای کې کولی شو چې نور possessive pronoun استفاده کړو لکه his، hers او داسې نور. مثلا ویلی شو چې is this his book؟ Is this hers book؟ آیا دغه د ده کتاب دی؟ آیا دغه د دې کتاب دی؟ دې ته اوس څنګه کولی شو ځواب ورکړو؟ دې ته په یس نو باندې کولی شو ځواب ورکړو. دوستانو که چېرته دغه خبره رښتیا وي یا دغه کتاب د دوی وي نو بیا څنګه کولی شو yes it is، هو دا د دوی دی یا دا د دې دی یا دا د ده دی. دلته مو چې هر یو possessive pronoun استفاده کړ په دغه ځای کې هم هغه استفاده کوو. د مثال په ډول که چېرته مو دلته his استفاده کوو دلته هم his استفاده کوو. مثلا is this his book؟ آیا دغه کتاب د ده دی؟ نو دلته څه ورته وایي؟ که چېرته کتاب د دوی وي نو ورته وایو چې yes it is his، هو دغه کتاب د ده دی. همدارنګه که چېرته نه وي نو بیا څنګه کولی شو؟ دوه طریقو ځواب ورکولی شو. نو it isn't، نه دا نه دی، یا کولی شو وایو no it is not his or not no it is not hers. نو قدرمنو دوستانو دا و زموږ د نن ورځې درس. تاسو ولاړ شئ او تمرین له شاهد الله سره وګورئ. ګران دوستانو زموږ د نن ورځې درس ملکي ضمیرونه یا possessive pronoun په هکله دی. نو راځئ چې تمرین زما سره کار کړئ. دلته موږ څلور جملې لرو. په هر جمله کې خانه دی. نو راځئ چې په possessive pronoun یې ډکې کړو. نو راځئ چې کړو. This notebook is hers. دا کتابچه دی ده. نو بل خانه ته کابل is خانه کابل is ours. کابل is ours. کابل زموږ دی. he is a friend of mine. دای زما ملګری دی. په دغه جمله کې دوه خانه خالی دي چې په دواړو کې باید ملکي ضمیرونه استفاده شي. this money is خانه خالی not خانه خالی. this money is yours not mine. دا پیسې تا دي زما نه دي. نو دا زموږ د نن ورځې تمرین. نو که غواړئ په اسانه انګلیسي زده کړئ نو زموږ چینل درسه سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چلئ.